سبحان الله د رسول سم د رحمت او شفقت ته نصیحت به کو نسوم رخ کول نصیحت به کو تاسو زه یو واقعیت و ذکر کوم چې رسول سم به نصیحت څنګه کو تاسو به حیران شئ رسول الله سلام د خپل مرګرو سره ناس په مجلس کې په دې جمعات کې مجلس ته علم او رسول سم په کې ناسو د صحابه کرامو ته علم خو اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوښه کې چې کوم ناس دي د پیغمبرانو به اوچت انسانان دي الله دې سره زموږ ملاقات په جنت کې وکړي نو په دې کې یو باندې یو بدور نه وته جمعات میچا جوړ ورغلی نو بس یو ګټ ودرې د په لاړ باندې میچا چې په جمعات کې وکړي نو صحابه کرام پسې پاسې دو چغې شروع کړو څنګه جمعات کې یو بل دا ټول پر خپل شو را ګرم شو لکه سړی له غوسه ورشي ایله بل ته د دومره زینو کې د جمعات ملو شو چې ته میچا کې دا باندې چې د بدوان او ساده خلک او بیا په کم جمعات کې معمولی جمعات خو نه د مسجد نبوي کې او به د کم سړی په مخ کې رسول صلی الله علیه وسلم او ناس هغه دین خي صحابه کرام پس یو سی بلبل سی رسول سم بس میچازي پوز مو دروي ځکه چې میچازي چې ومنځ کې ودرېږي د انسان ته مرز جوړي دومره رسول سم کې دنه د رحمت ته صفات پروت پرې د چې سکړي دای کړي نو کله چې هغه میچازي ختم کړي بیا رسول سم راوختو ځان سره کینو خپاره مو ته ګوره د جمعتون د دې لپاره نه دي جوړ شي چې لګي خلک میچازي کوي دا خو د دې لپاره جوړ دي چې خلک د الله بندګي وکړي پروسسم کې د شفقت رحمت د ډیر زیات وګس په خولي طریقې پوک به منځ باندې ودرې بس د بده دې سره په منځ کې سره په منځ کې د دعا وکړه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا یا الله خصوصي رحم په مو محمد باندې کې د بدوانو بد رسول سم نوم غستو د رسول سم نوم چې اخلي نو یا خو به يهودي نصراني لکه رسول سم خالد چې راشي هغه یا محمد وي یا جبريل عليه السلام او یا بسوکی یا باندې چې بدوي ناغه په دې منځ کې وی الله خصوصي رحم په ما باندې کې په محمد باندې کې او د خوښه کې څومره ولړل په یو باندې رحمونه کې دا غزل راډک شي چې ټول ماته غوسه شي نو په دې باندې د سر رحمونه کې رسول الله صلی الله لقد حجرت واسعا الله بنده دې خبره څوک کوي ته یو پراخ رب ته وی چې هغه پراخ رحمت ته طاقت سوي چې صرف پر دوه سره به رحمت وکړي او پراخ رحمت دام د رسول الله د رحمت او شفقت دلیل چې هغه ته وی چې دې سمو د ټول خلکو لپاره غواړه رحمت د ټول خلکو لپاره غواړه کچا به غلطي وکړه د چانه به ګناه وشو هغه به رسول الله په ډېر خطر طریقه باندې منکو لکه غزوان چې د رسول الله خو راغی وی رسول الله زنا کو زوم مجلس کې څوک دي چې راشي زنا کو په والو موږ نه چمړو وشتي به شرم چې راته موږ ته پوښوم کې چې کوم اجازه ترک رسول الله ځان سره کینو لاسي پواچو د خپل خور د پاره غواړي وی نه وی ترور د پاره غواړي وی نه وی د مور د پاره غواړي نه وی نو بل د پاره به څنګه غواړي هغه وی په الله مې قسم د رسول الله خواته چې زرالم زما د زنا جوړ کېدو خو بیا د رسول الله چې پاسره په دنیا کې یو شی زما بدی شونه غ زنا وا زه تاسو واقع ذکر کوم د خوات ابن جبیر رضی الله عنه خوات ابن جبیر وی چې او دا واقعه امام طبرانی امام احمد ابن حنبل راوړي او امام هیثمی وی چې رویه من طریقین د دې دوه طرق دي او یو طریق چې دغه چې څومره په سند کې سړي دغه ټول رجال صحیح دي الا سوای د یو سړي نه چې هغه په رجال صحیح کې نه هغه ثقه دي در سند مبارک امام هیثمی خبره کړې رحمهم الله الله ټول وبخ خوات ابن جبیر وی چې زه د رسول سره په سفر باندې وته ډیر عجیب واقعه دې دغه کې د رسول سره موږ په سفر باندې وته نو بیا په یو ځکه رسول سم پړاو واچو او خلق ځان له خیمه ولګولې فخرجت من خبائي نو دې سکار د پاره د خپل خیمه نه وروته فاذا انا بالنسوه يتحدثن چې موقتونو د بعضو خلکو سره زنانوي جنکی نو د جنکی یو ځای ته راجمع شوي دي ګپ شپ لګوي د وري دي وډیر په تعجب کې زه واچوله
نو زه ډایرک د خپل خیمې ته واپس رالم ډایرک وې زه د خپل خیمې ته واپس رالم او خپل سامان نه میزان له یو چوغه ما سره پرته وه یو ښکلي کپړه ما سره پرته وه هغه مې واچوله وجئت فجلست معهن راووتم د هغوی سره کېناستم انسان د انسان په فطرت کې دا خبره پرته ده چې زنانو طرف ته میله کېږي ده چې را جنکۍ ولي چې ګپ شپ یې لګو د ورسره هم کېناست خپل کار تېر شو چې څه لپاره راووتو فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول صلی د خپلې خیمې نه راووتو وی زه یې ولیدم وی ما ته وی چې ابا عبدالله ابو عبدالله ما یجلسک معهن ته څه کوې جنکو سره ناست فلما رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم هبته وی ما چې رسول صلی ولید اوس د هغه هیبت پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اوس چې موږ یو نیک سړی وینو عالم وینو دغه وینو په سړي باندې څه هیبت راشي نو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینو هبته یو هیبت په باندې راغی واختلطت په خبرو کې هم ګډوډ شو وی ما چې یا رسول الله جمل لی شرد زما یو اوخو هغه رانه تښتېدلی نو دې زنانو ته به ووایي چې دوی ولې یو مهار او پړی جوړوي او کې د دې ویښتو دې نه به یې جوړوه نو چې دغه راټینګ کړو د اوښ نو هغه ته به یې واچوو خبرې ګډې وډې شوې وی رسول صلی الله صحیح ده لاړ فقضى حاجته وتوضا رسول صلی الله لاړ او قضا حاجت یې وکړو بیا چاردام وکړو فاقبل والماء يسيل من لحيته على صدره رسول صلی الله راغی د دې ګیرې نه او سمه غټه ګیره د دې ګیرې نه د اوبه په دې سینه باندې سره ویدې وی ما ته وی چې سبحان الله وی ما ته وی چې ابو عبدالله وی ما چې جی رسول الله ما فعل شراد جملک هغه وخت کم چې ورسېد سجل دې ګدا وخ ثم ارتحلنا بس بیا دغه ځینه موږ روان شو نو خبره کړې وه رسول صلی پې پوه شوی د خو د رسول صلی د اخلاق د هغه د رحمت او شفقت وی موږ روان شو په دې لاره باندې فجعل لا يلحقني في المسير خو په دې منځ کې به چې کوم چې رسول صلی په ما باندې نظر پرېوت وی ما ته به وایي چې السلام علیک سلام به په ما باندې واچوي بیا به ما ته وایي چې ابا عبدالله ما فعل شراد ذلك الجمل هغه وخت کوم چې ته رسېدلی تښتېدلی و تا نه کنه وی چې ما دا حالات ولیدو تعجلت الى المدینه بس سپیډ مور کو مدینې ته میزان ورسو واجتنبت المسجد والمجالسه الى النبي صلى الله عليه وسلم جمعه ته بیا الته منزل نه تلم او نه به د رسول صلی مجلس ته تلم ځکه بیا به رسول صلی ته پوښتنه کوي نو فلما طال ذلك تحنيت ساعه وی چې کله دا وخت ډېر تېر شو نو ما بیا یو وخت ځان له غوره کړو چې زم د رسول صلی د جومات ته لږ وخت به هلته عبادت وکړم فاتیت المسجد نو رالم منزل او مونځ مې شروع کړو وخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله وسلم راووتو د یو کوټې نه بیا فجاء فصلى ركعتين خفيفتين رسول صلی دوه رکعات وکړو خو لنډې وکړو او ما وطولت رجاء ان يذهب ويدعوني وما غد ورکا د سمو د کړو مجر رسول سم په پاسې وزیو وما ته وی چې وزه په منځ کې مو رسول سم ماته وی چې طول ابا عبد الله ما شئت ان تطول ابو عبد الله اذا دورکا د سمو وګدې کا فلست قائما حتى تنصرف نزل دا وخت پورې خوځېدو نه چې څو پورې تا مونځ ختم کړی نه زه ته هم ناست یم ما په خپل زړه کې دا ووایي چې والله لا اعتذرن الى رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به رسول صلی ته صفا خبره وکړم عذر وبیان کړم چې یا رسول الله غلطي رانه شوې او د رسول صلی د سینه به زه یخه کړم هغه ته به ووایم چې بس وی ما ته وایي چې ما سلام وګرځو وی ما ته وایي چې السلام علیکم سلام ما سره وکړي ما ته وایي چې ابا عبدالله ما فعل شراد ذلك الجمل غوخ دې ته ملاو شوی بیا که نه تا نه اوښ تښتېدله وی ما ورته چې والذي بعثك بالحق په هغه رب قسم خورم کوم رب چې ته رالیږلی په حق سره ما شرد ذلك الجمل منذ اسلمت یا رسول الله
د کوم وخت نه چې مو د اسلام دغه پټې اچولي دي که نه بیا نه دی تښتېدلی بیا یې مضبوط راټینګ کړی یعنې مطلب دا دی چې بیا مې ورته مضبوطې پټې واچولې او یعنې بیا هغه خطایي زمانه نه دی شوي یو بل خطا شوی و رسول صلی الله علیه وسلم رحمک الله الله دې په تا رحم وکړي او الله دې په تا رحم وکړي او الله دې په تا رحم وکړي درې پیرې ورته رسول صلی الله علیه وسلم ثم لم يعد لشيء مما كان او بیا خوات بن جبیر خو پښیمانه و رسول صلی الله علیه وسلم خپله خبره پرېښوده دا واقعه ما صرف دې دپاره تاسو ته بیان کړه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په زړه کې شفقت د هغه انسان دپاره که چې ته د هغې نه ګناه وشي یا خطا دې وشي لکه زموږ په وخت کې شوی نو موږ به ورته څنګه نصیحت کولی اول خو به دې خلکو دومره وایلی چې ته تللی هلته ناست یې او هلته پلانی و پلانی و داسې و دغه یو انسان دی د هغه نه خطا وشوه نو خطا به هغه ته بیا داسې په طریقه باندې ښایي چې دی ښه خراب نه شي